ستاسو ټیم راتلو ته چې راغلاست وئ او کوم ستاسو د پروګرو کوم ټیمونه چې دي او ستاسو کوم هدف چې دی مرام چې دی هغه دا دی د علاقې د سرانانو د تحصیل مشران ناست دي هغه غواړي د علاقې چې په اړوند باندې مسایل چې کوم وو هغه وپېښ کړي چې یو شی ورته راغ راویل شو چې د ضلع او خاص کر دا کوم زموږ د سرانانو تحصیل چې کوم دی چې کوم د هغه کمیونټي ده د هغه خلک دي هغه د پولیو سره انشاءالله تر خپله وسه پورې مسؤل دي همدرده دي او د ټولو بچیان د ښه راتلونکي لپاره دغه د پولیو د ټیمانو سره کور په کور سخت سره یې خبره دا ده زما تلوار هم وکړي هغه په دې خاطر وړاندې مشر ملک صاحب ناست دي نور مشران ناست دي دا د سیاحت خبره تا وکړله موږ د سیاحت زموږ د ژوندون چې دی هغه په سیاحت باندې ولاړ دی نو تا مخکې یو خبره وکړله چې زما هدف دا دی چې ستاسې غږ تر چا پرې ورسوو نو موږ د سیاحت په اړوند باندې څنګه چې په پروګرام کې موږ پرې دا وعده کړې وي تر اوسه پورې انشاءالله زه د افغان کډوال زه او یو افغان سوشل اکټیویسټ یم د پاکستان کې د افغان کډوال دا خبره کوم چې زموږ افغان کډوال چې کوم په پښین کې درې زموږ ارویز دي یو سوخاب دي سرانان دي بیا سرانان یو نور دي یو زوړ دي یعنې تر اوسه پورې انشاءالله دا کیس تېر شوی نه پروګرام ته داسې مسله تېر شوې چې هغه دې موږ کمیونټي نه یو کړی یا د دوی سپورټ نه خو چون ته تعلق د سیاحت سره دی زموږ په ټولګو کې دا وخت ویډیوګانې نشته نو زموږ ستاسو شخصي ریکویسټ دا دی چې تاسو په اسلام آباد کې یاست هغه ډونر چې کوم د یونیسیف په نامه باندې وي یا د یونیسیف په نامه باندې وي یا د IOM په نامه باندې وي دا زموږ غږ ته به تاسې انعکاس وکړي دا زموږ ستاسو څخه د انساني او پښتني همدردۍ په خاطر دا ریکویسټ دی ډاکټر صاحب چې زموږ دا وخت په کمپو کې دغه ویډیوګانې پخوا وې اوس نشته یعنې زموږ په کلي کې داسې خلک دي چې هغه په دا بچیانو کې کار کوي خښتې وي یا په اوجوش کې کار کوي یا د کراچي په ښار کې په ډیرانو باندې کار کوي نو هغه د خپل ماښام یو بل نه ګوله ډوډۍ پیدا کړي او د خپلو بچیانو سره خیال وساتي اوبه نشته موږ یوه ډبه اوبه په شرط کې رانیسو د سیاحت خیال ساتل هغه ټول چې دی هغه په اوبو باندې وي چې اوبه نه وي زما دپاره اوس زه به خپل د سیاحت خیال ساتم نو دا زموږ ستاسې څخه وخت نه اخلم ستاسې راتګ ته بیا ښه راغلاست وایي که زموږ د افغان کډوال په اړوند باندې کوم مسایل ورو موږ په 24 غنټې کې اوس ولې چې کوم کمیونټیان مارکېټ شته کوم مشران شته یا دلته ناست دي یا په کلتور کې ستاسې خدمت ته موږ حاضر یو مننه